انجمن زیشان لوبډلې د ختیځ زون په کچه د ځوانانو راډیو کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د ختیځ زون په کچه د ځوانانو راډیو ستره پایلوبه کې د ننګرهار انجمن زیشان او د کابل افغان زلمي لوبډلې مخامخ شوې. انجمن زیشان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټاکلیو 20 اورونو په لوبولو سره د عابد محمدي اطاعت منډو پر مټ سیالي افغان زلمي لوبډلې ته 219 منډو ستر هدف وټاکه. افغان زلمي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 150 منډې وکړې او د 2 منډو په توفیر لوبه وبایلله. لوبغاړي د دې سیالیو نه خوښ دي او وایي چې داسې ټورنمنټونه پر لار اچول زموږ د پرمختګ او روزن لپاره ډیر مهم دي. ډیر زبردست یو ټورنمنټ په لار اچول شوی دی. لوبغاړي دې سره ډیر ذهنن او فزیکلی ډیر زیات خوشحاله او ډېر ښې لوبې ترسره کوي، نو ډېر یو ښه ګام دی. موږ ډېر زیات اپریشیټ کوو. لوبغاړي که وګورې سینیر او جونیر لوبغاړي چې ټول یو ځای لوبېږي، دا د جونیر لوبغاړو لپاره ډېره زیاته فایدهمند کار دی، ځکه چې دا له سینیر لوبغاړو نه یو څه زده کوي. هغه حرکات کوم چې سینیر لوبغاړي کوي ښه کرکټ کې ټول ترې زده کوي، نو آینده کې ورته ډېره زیاته فایده کوي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ دا 3-4 ورځې نه په کوچان کرکټ اکیډمي کې خپل کیمپ و، نو موږ ډېر زیات آمادګي ورته نیولې وه چې د هغې په مقابله کې دا موږ نن ریزلټ ډېر ښه راغی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو ځوانان راډیو نه. دغسې موږ غواړو نور تجاران هم چې دغسې ټورنمنټونه لارې ته راوړي او دغسې ټیمونه سپانسر کړي او پلیرانو ته ډېره فایده کوي. افغانستان لپاره فایده ده، آینده کې ښه پلیران وروزي. دغه سیالۍ د ورورولۍ او د زونونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د ځوان نسل د هڅونې په پار د افغانستان کرکټ بورډ په همغږۍ پیل شوي دي. د کرکټ بورډ د لوبو کولو دا ساختار ډیر معلوم او ډیر کم دی. مونږ د هیواد په داخل کې 15 فرست کلاس لوبډلې لرو. همداسې په لیسټ 500 ساوریزو لوبو کې 15 لوبډلې لرو. که تاسو په شپږیزو لوبې متا کې موږ په هغې کې 15 لوبډلې لرو. په 15 لوبډلو کې شاوخوا ټول 100 لوبغاړي هم نشي زیاتلی او په افغانستان کې په زرګونو او حتی په لکونو لوبغاړي کرکټ کوي. نو د کرکټ پرمختګ د خصوصي سکتور نه پرته ناممکن دی او زه کرکټ بورډ نه هیله لرم چې خصوصي سکتور ته لا ډېره اسانتیاوې برابرې کړي او لا ډېره زمینه ورته مساعده کړي، په اسانو شرایطو ورسره همکاري وکړي. لکه څنګه چې ځوانانو راډیو دغه شان اقدام کړی دی، که کرکټ بورډ خپل دغه برخه اسانه کړي نو نور خلک به هم ورته اقدام وکړي. موږ د تېر یوې هفتې نه په دې جریان کې چې څنګه لوبډله دې دپاره جوړه کړو، څنګه لوبغاړي برابر کړو. د دې سیالۍ دپاره موږ په خپله کوچیان ناصري کرکټ اکیډمۍ کې ورته تمریناتي کیمپ لګولی او د هماغې وجه وه چې موږ دغه سیالي په خپل نوم کړله. لکه څرنګه چې تاسو وکتلې دغه لوبې د اتفاق او یووالي په خاطر باندې وي، هماغسې و چې ځوانان په یو اتفاق او یو اتحاد سره دا لوبې وکړي. ډېر خوند یې وکړو. اتلولي م ننګرهار وګټله. د مسؤلینو په خبره یا د سیالۍ په هیواد کې د ځوان نسل د هڅونې او پرمختګ په موخه پیل شوی دی. قرار است که این رقابت ها همچنان ادامه داشته باشه. زون بعدی قرار است که تیم های ولایت هلمند و کندهار مقابل همدیگر به میدان برن و تا حالا 3 تیم از ولایت خوست، همچنان بلخ و ننگرهار به صعودشان به مرحله بعدی رقابت ها با شکست دادن حریفشان و گذشتن از به صد حریفا به مرحله بعدی رقابت ها مسجل شده. د یادونې وړ ده چې د ځوانانو راډیو کرکټ سیالیو کې د هیواد له 8 ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري چې په 4 زونونو کې سیالي ترسره کوي. بلخ د شمال زون، خوست د سویل ختیځ زون او ننګرهار د ختیځ زون د اتلو لوبډلو په توګه سوپر جام ته لاره پیدا کړې. تمه ده راتلونکې اونۍ بله مهمه سیالۍ د کندهار او هلمند لوبډلو ترمنځ ترسره شي.